اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته د احصایې ډولونه، د ریاضي او احصایې ترمنځ توپیر او د اطلاعاتو یا د معلوماتو د راټولولو طریقې در وښیم. احصایه په دوه ډوله ده: تشریحي احصایه یا descriptive statistics او بله استنباطي احصایه یا inferential statistics ده. تشریحي احصایه هغه احصایه ده چې د راټول شوو معلوماتو د خلاصه کولو، ګرافونو، جدولونو او چارټونو د جوړولو څخه بحث کوي. په دې معنا چې کله موږ معلومات راټول کړو، د هغې خلاصه کول، خلاصه په دې معنا چې وضاحت ورکړل شي. همدغه شان د معلوماتو په ګرافونو کې لکه دغه دوه ګرافونه، همدغه شان په جدولونو کې لکه دغه جدول، د معلوماتو واضح کول په خپله د تشریحي احصایې موضوع ده. استنباطي احصایه د هغې طریقې څخه عبارت ده چې د نمونې پر اساس جمعیت یا نفوس ته عمومیت ورکوي. مثال که یوه بجې وریجې ولرو، د هغې څخه یو موټی وریجې نمونه ده او پاتې یوه بجې وریجې جمعیت یا نفوس دی. نو که یو موټی وریجې اصلي وریجې وي، نو موږ ویلی شو چې ټوله بوجۍ د وریجو اصیله ده. په دې معنا چې موږ د نمونې پر اساس جمعیت یا نفوس ته عمومیت ورکړو. په یاد ولرئ چې په احصایه کې نفوس هغو شیانو ته ویل کیږي چې د مطالعې لاندې نیول کیږي یا د معلوماتو د راټولولو لپاره د مطالعې لاندې نیول کیږي. او په نورو کتابونو کې نفوس هغو خلکو ته ویل کیږي چې د ټاکلي وخت لپاره د ټاکلو سرحدونو په چوکاټ کې ژوند کوي. بله موضوع د احصایې لومړنی هدف د احصایوي تخنیک کارول دي. احصایوي تخنیک معنا د احصایې د اصولو مطابق د معلوماتو راټولول دي. په دې معنا چې احصایوي تخنیک پخپله د احصایې اصول ته ویل کیږي. نو کله چې موږ معلومات راټولوو، د احصایې لومړنی هدف چې پخپله د احصایې د اصولو عملي کول دي، هغه باید په پام کې ولرو. د ریاضي او احصایې ترمنځ توپیر: ریاضي علم د محاسبو د اجرا سره کار لري او احصایه د ریاضي د علم د تطبیق ساحه ده. په دې معنا چې ټولې ریاضیکي عملیې چې سرته رسیږي د محاسباتو لپاره، د هغې عملي کولو څخه پخپله د احصایې علم دی. نو ځکه ویلی شو چې ریاضي د احصایې سره توپیر لري. وروستۍ خبره دا چې د اطلاعاتو یا د معلوماتو د راټولولو لپاره درې طریقې شته. د پوښتنو کولو پر اساس، پوښتنې بیا شفاهي او لیکلي کیدی شي. دوهم مشاهدې یا د کتنو پر اساس، او دریم د تجربې پر اساس. بعضې داسې مسایل وي چې په هغه کې د پوښتنو پر اساس موږ معلومات په اسانۍ لاسته راوړلی شو. مثال که په یو ټولګي کې د یو ښوونکي په مورد غواړو د شاګردانو رضایت وښیو، نو موږ هغوی ته سپین کاغذونه ورکوو تر څو دوی خپل رضایت او نه رضایت د ښوونکي په مورد وښیي. نو دا پخپله په لیکلي شکل د پوښتنې پر اساس د معلوماتو راټولول و. همدغه شان بعض وخت بیا شفاهي پوښتنې، مثال یو څوک د چا څخه شکایت لري، نو د هغې په مورد که موږ معلومات ترلاسه کوو، نو کولی شو چې مستقیما د هغې څخه په شفاهي ډول پوښتنه وکړو او اړین معلومات ترې لاسته راوړو. د مشاهدې یا د کتنې پر اساس د معلوماتو لاسته راوړل، فرض کړئ چې د زلزلې پر اساس خلکو ته زیان رسېدلی، د دې لپاره چې د زیان کچه معلومه شي، باید له نږدې څخه مشاهده یا کتنه یې وشي. د تجربې پر اساس د معلوماتو لاسته راوړل، مثال موږ وایو چې هایدروجن او اکسیجن که یو ځای شي اوبه جوړوي. د دې په مورد که موږ چاته قناعت ورکوو، باید تجربه ورته وکړو. که تجربه یې ونه کړو، نو خلکو ته د دې موضوع په مورد معلومات مکمل کیدی نشي. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم، د الله په امان.